نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته کابل کې د پاسپورت ریاست مخه ته چودنه شوې ده. سیمه کې عیني شهیدانو رسنیو ته ویلي چې دا چودنه د یاد ریاست په ورودي دروازه کې رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې د چودنې د نویات او د غرض له امله د وختي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ډاګیز شوي. نور جزئیات به وروسته موږ له تاسو سره شریک کړو. بلور ته بشردوستانه مرستې امریکا 3 جوازونه صادر کړل. امریکا افغانستان ته د بشردوستانه مرستو د رسولو لپاره 3 جوازونه صادر کړي دي. د دې جوازونو پر بنسټ د امریکا د حکومت په ګډون ټول نړیوال مؤسسې کولای شي له افغانستان سره د مرستې وکړي او په بشردوستانه پروژو کې ونډه ولري. او ډیبرا لینز افغانانو سره د امریکا د مرستو وروستی اقدام ستایلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانه وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. ډیبرا لینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو ترسره کولو جوګه وګرځي. لینز امریکا ته د وروستي اقدام شباسای ورکړی. د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ هم ټویټ کړی. هغه ویلي چې د خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکېچ د هواري لپاره 3 نوي عمومي جوازونه ورکړل. د په خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي چې د ژوند د ژغورنې د مرستو او نورو ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې غیر سوداګریزې پرمختیا برابرې کړي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښه دوسئ.